السلام علیکم، ستړي مسئ، جوړ په خیر. له سکون نه مو د دې ساعت لنډو وروستیو خبرونو ته هرکلی. زه حافظ احمد نصرت یم. د سالنګ لویه لاره سبا د مسافرو پر مخ پرانیستل کیږي. د ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د سالنګ لویه لاره سبا سه شنبه د مرغومي څلرمه د مسافر او بار وړونکو موټرونو پر مخ پرانیستل کیږي. ښاغلي حقشناس له موټر چلوونکو غوښتي پر دغه لاره د تګ راتګ پر مهال احتیاط وکړي. بغلان پل خمري ښار کې سلګونه امنیتي کمرې نصب شوې. د بغلان په مرکزي پل خمري ښار کې نږدې 60 میلیونه افغانیو په لګښت د جنایي پیښو د تعقیب په موخه 350 امنیتي کمرې نصب شوې دي. د یاد ولایت د امنیتي کمرو د څارنې او ساتنې مسؤل سیف الله ویلي چې دغه ولایت په مرکز پل خمري ښار کې د جنایي جرمونو، غلاو او مجرمینو د پیژندنې په موخه د کورنیو چارو وزارت په مالي ملاتړ د نږدې 60 میلیونه افغانیو په لګښت 350 امنیتي کمرې نصب شوې دي. مخابرات وزارت وايي هیواد کې پر 1550 نوو مخابراتي سایټونو کار روان دی. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وايي چې په هیواد کې پر 1550 نوو مخابراتي سایټونو کار روان دی. دغه وزارت ویاند عنایت الله لکوزي ویلي چې له یادو سایټونو تر دې دمه 450 د هیواد په 14 ولایتونو کې بشپړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. بهرنیو چارو وزارت کابل کې د سعودي عربستان د سفارت پرانیستلو هرکلی وکړ. بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت پرانیستلو هرکلی کړی. دغه وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل وایي چې د دې سفارت د بیا پرانیستلو سره به په افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې او همکاري لا پراخه شي. ترکیه وايي پر سوریې دې لګېدلي ټول بندیزونه لرې شي. د ترکیه بهرنیو چارو وزیر د مشق ته په خپل سفر کې ویلي چې پر سوریې دې لګېدلي ټول بندیزونه لرې شي. نوموړي پرون په پلازمینه د مشق د سوریې له نوي رهبر سره کتنه کې زیاته کړې چې د بندیزونو لرې کول به د سوریې ته اجازه ورکړي ترڅو بیارغونه پیل کړي. پیدان ویلي هیواد د سوریې د بیارغونې ملاتړ کوي او هیله څرګنده کړې چې د سفر به له سوریې سره د نورو هیوادونو لوړه کچه اړیکې کې وهڅول شي. دا له سکون نه د دې ساعت لاندې وروستي او مهم خبرونه زموږ روانې خپرونې واورئ. له سکون راډیو سره اوسئ.